ټولو ملګرو ته او ټولو مؤمنانو ته او ټولو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی زمونږ چې نن 10 رمضان دی او نن د نور ډوبېدو سره د رمضان د میاشتې 3 حصه به ختمه شي ثلث 3 حصه او سبحان الله ډېره زر تېره شوه که زه پې یعنې قسم وخورم که نه په خپله زه خو پوه شوی یم ځکه چې پرون سړی دا موضوع روانه وه چې سپوږمۍ لیدی شوې ده او که نه ده لیدی شوې او نن دا 10مه روژه تېره شوه یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ویلو هغه وایي زه د مال وصیت کوم یعنی کیدای شي مړ شم نو د دې مال نه وصیت وکړم څومره وکړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الثلث والثلث کثیر 3 حصه وصیت وکړه خو 3 هم ډېره ده نو زه مو اوس دلته دا وایم چې الثلث والثلث کثیر 3 حصه تېره شوه او 3 ډېره حصه زما ته نه دا سوال دی زما دا سوالونه به په زړه باندې ولیکئ ټول څو پیري د قرآن ختم کړی دی اولنی سوال حاضرینو نه لیدونکو اوریدونکو ټولو نه څو پیري د قرآن ختم کړی په 10 ورځو کې ښه په غریبانانو دې څومره خرچه کړې ده په دې 10 ورځو کې موږ وایو که نه چې د روژې هغه مسایل چې موږ بیانول موږ دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېر کریم انسان و ډېر سخي خو په روژه کې به بیا دومره سخي و چې دا تیزه سیلۍ چې به راله د دې نه به دغه سخاوت تیز و زما ته دا سوال دی د څو غریبانانو سره دې په 10 ورځو کې مرسته کړې ده په دې 10 ورځو کې تا د قرآن کریم څومره ترجمه یې زده کړې ده چې یاد یې درته یو کس هغه طوطي ګردان دی او یا یې اورېده دي په دې 10 ورځو کې تا د قرآن کریم څومره تفسیر یې زده کړی دی په کوم آیت یې ځان پوه کړی دی او په څو دې ځان پوه کړی دی په دې 10 ورځو کې تا د قرآن څومره حصه یاده کړې ده یو سورت دې یاد کړی دی 2 دې یاد کړي دي که 2 آیتونه دې یاد کړي دي که 3 دې یاد کړي 6 دې یاد کړي دي ابلز مې یو ویډیو کته یو کس نشر کړې وه د خپل نیکه ویډیو وه او د هغه 78 کاله عمر د قرآن ختم کړی او امیلونه ورته ورچې او خوشحالي ده څه 78 کاله که دلته چې ناست دي دا به موږ ځوانان او که دې اخري لنډو سیرتونو کې دې راټینګ کړي دې کې به ته ټول ګډوډ شي په دې 10 ورځو کې دې څومره قرآن یاد کړی که نصیب د پکوړو د سموسو غم دی در سره که صرف د روابضه او د شربت غم دی دغه خبرې دي زموږ په روژو کې پېشمنۍ څه به پخوو روژه ماتې څه به پخوو پېشمني له به څه راوړي روژه ماتې له به څه راوړي دغه کیسې ته به چې بس د لوږې نه مړه شو منګر ټول د ډوډو غم دی او د پېشمنو او د روژه ماتې غم دی زه تا نه دا سوال کوم ما په دې باندې حدیث بیان کړی مو مخکې هغه خبرو هغه دلایلو بیا نه ځم یو حدیث کې دی چې الله هر شپه خلق د اور نه ازادوي یو حدیث کې دی چې د ورځې مه ازادوي د شپې مه ازادوي ستا نه زما دا سوال دی ستا دا یعنې په ځان دې دومره اعتماد یا څه شتي چې الله به ته ازاد کړی دا خو اوس ما ته پته نه شي تا ته به ښه پته وي ته په خپله دې 10 ورځو د اعمالو ته وګوره صحیح دی چې الله خو مهربانه باچا دی خو په لږ څه باندې هم سړی بخي خو زه تا ناسې دا سوال کوم او کېدای شي ته ماته وایي چې زما امید دی امیدونه خو زموږ د ټولو دي د
زمونږ د ټول دغه امیدونو ته ناست یو نو اعمال کوم ځای کې دي په دې لسو ورځو کې چې تا کوم کردار ادا کړی دی او تا چې څه کړي دي آیا دا د دې لایق دي چې الله ته د جهنم نه آزاد کړي په دې لسو ورځو کې تا د څومره خلکو سره مرسته کړې ده په دې لسو ورځو کې تا په څومره جوماتونو باندې روژه ماتې تقسیم کړی په دې لسو ورځو کې تا د کمو غریبو کورنو تپوس کړی په دې لسو ورځو کې تا څومره ذکر او اذکار کړي دي او ته څومره الله ته نږدې شوی او ته څومره د شیطان نه دې ځان لرې کړی دا ټول تپوسونه زما په تاسو باندې قرض دي ځان له جواب ورکوي خو بیا مې ویم الحمدلله وخت شتي لس روجې تېرې شوې شل پاتې دي او شکر د الله دا دی چې لا ژوندي یو نو بس د اوس نه طریقه بدله کړه د اوس نه بدله کړه لږ د دې دنیا نه لاسونه راکاږه اوس تلاوت راواله شروع که قرآن راواله شروع که د اوس نه شروع که غریبانو باندې خرچه وکړه د اوس نه د تراویح اهتمام شروع که کنه فرض منځونه په جومات کې دی بعضو ته به حیران شي د تراویح سخت اهتمام کوي او فرض منځ هغه به نه کوي او تراویح جي تراویح اهم د فرض منځ اهتمام به مخکې کې ورسره د تراویح د تهجد د اهتمام شروع کړه قرآن ترجمه یې زده کړه څه نه څه تفسیر څه نه څه یې زده کړه ځان پوه کړه په یو څو ایتونو باندې یو څو ایتونه یاد کړه یو څو لنډي صورتونه یاد کړه دا موقع ده والله دومره موږ بېغمه یو که نه دومره بېغمه که موږ تاسو سوچ وکړو چې کیدای شي دا روژې زما او ستا اخرنۍ وي نو بیا را روانې روژې نه مخکې که موږ له مرګ راځي نو بیا څه به کوې ته بیا هم د روژې داسې تېرې لکه څنګه چې اوس که دا اخرنۍ روژې ته بیا هم دغه شان ناست یې دغه شان بېغمه به نو لسمه روژه دا د نن ده او لس روژې تېرېده معمولي خبره مه ګڼه ګورئ درېیمه حصه د میاشتې تېره شوه او ستا د ژوند بعض حصه تېره شوه او الله ته نږدې شوې سفر دی الله ته لنډ شو نو سوچ او فکر او بیا وایم سوچ او فکر وخت شتي اوس موږ سره الحمدلله څه چې شوي دي هغه شوي دي کومې کوتاهیانې را روانو شلو کې هغه کوتاهیانې خپلې ختمې کړه او الله ته د نږدې کېدو کوشش وکړه په هر عبادت سره او په هرې طریقې سره دا یو نصیحت د بیان په اخره کې ټولو ملګرو ته او الله سبحانه وتعالی دې په دې باندې عمل کولو توفیق موږ ټولو ته راکړي